اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د تودوخې اغیزې د شیدو پر تولید. تودوخه څنګه کولی شي د شیدو پر تولید باندې منفي اغیز وکړي؟ د دې دپاره تاسو ته موږ لړ میکانیزم دا درته تشریح کوو. کله چې د لمر وړانګې په غواګانو باندې ولګېږي یا د لمر نه خوا کې کومه تودوخه چې هغه د ځمکې یا د چاپیریال د لارې د غوا بدن ته رسیږي، نو د غوا په بدن کې چې دی حرارت تولیدېږي. غواګانې د خولو دپاره د انسانانو په څیر باندې کومې خاصې غدې نه لري، نو دوی کوشش کوي چې دغه تودوخه د تنفس د لارې وباسي. کله چې دا د تنفس د لارې وباسي، نو دیزو کې دوی په خلاصه خوله باندې ډېر چټک تنفس کوي، او د دې سره چې دی کاربن ډای اکساید چې دی د وینې نه څنګه کېږي، د تنفس د لارې چې کېږي دا ضایع کېږي. کله چې دا ضایع شي، نو دلته چې دی په وینه کې الکلي مواد زیاتېږي او د وینې پیچ چې دا ډېرېږي. نو د دې دواړو شیو سره دوه کاره کېږي. یو دا چې د پښتورګو د لارې بایکاربونیټ سي دا ضایع کېږي، او په همدې ترتیب باندې غوا چې کله په خلاصه خوله باندې تنفس کوي، نو په دې کې د لاړو د لارې چې دی هم بایکاربونیټ یا دا وړو کې چې کومه موږ سوډا اچو دا شی ضایع کېږي. کله چې دا شی ضایع شو یا د بایکاربونیټ ضایع شو، نو دلته د شخوند لګېدل چې دی او درېدل رامنځته کېږي. یعنې غواګانې به څنګه کېږي، شخوند به ودرېږي، او د شخوند د ودرېدلو یا لګېدلو سره خوا کې به د علوفجاتو یعنې د وښو مثلا رشقه، جوار، دا شیونه چې دي د دې د هضم به څه شي، لږ شي. اوس د شیدو د تولید دپاره چې اصلا اسیتیک اسید پکار دی، ځکه د دې اسیتیک اسید نه ګلوکوز جوړیږي، او دا اسیتیک اسید چې د علوفجاتو د برخې نه رامنځته کېږي. نو که چېرته د شیدو د تولید دپاره اسیتیک اسید لږ شي، صحیح نه، نو خامخا چې به کېږي د شیدو تولید به کېږي، ځکه د اسیتیک اسید نه چې جوړیږي، ګلوکوز جوړیږي. اوس دا ټوله موضوع په دې باندې ده چې دغه نظام چې دا غون خرابېږي، نو د دې د مخنیوي دپاره تاسو کولی شئ چې غواګانو ته حد اقل فی غوا ته 100 ګرامه سوډای بایکارب یا دا په وړو کې چې کومه موږ سوډا اچو دا ورته ورکوي، تر څو د دغې د سوډا چې کومه د خولې له لارې ضایع شوې ده، هم د پښتورګو د لارې ضایع شوې ده، دا بیرته څنګه کي بیرته د هغې بیرته د خولې لارې ور ورسېږي او بدن یې چې شي د بدن هغه ضرورت یې پوره شي. ځکه که دا سوډا بایکارب ضایع شي، نو د دې سوډا بایکارب د لارې چې دی به دغه لرې کې کوم پیچ چې دی دا هم چې دی دغه کېږي، کلوي کېږي، او د کلوي کېدو سره چې دی حصارات هم کېدای شي رامنځته شي، او دوی سره خوا کې علوفجات یا واښه چې څومره دي د دې د هضمولو دپاره کوم مناسب پیچ چې په کار دی هغه نه رامنځته کېږي.